روحانیت د دنیا تورې تیارې کړلې رڼا درس جهان پوزلی دو شولا زمینا تر سما. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حافظ بشیر احمد د کندهار ولایت د سپین بولدک له ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې یو کس د سهار لمانځه ته اکثریت وخت په داسې وخت کې راځي چې امام په تشهد کې وي، نو دا کس به سنت کوي او که په جمع کې به ګډون کوي؟ نو که ده په جمع کې ګډون وکړه، د دې سنتو راګرځول په ده باندې شته که نشته، او که راګرځوي به یې په کوم وخت کې به یې راګرځوي؟ حافظ صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیحو احادیثو کې د سهار د سنتو په ادا کولو باندې ډیر زیات تاکید شوی، او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې د سهار د سنتو اهتمام بیان شوی. د بخاری او د مسلم حدیث دی چې دا حدیث امام بخاری رحمه الله په کتاب التهجد کې او امام مسلم صاحب په کتاب صلاة المسافرین کې را نقل کړی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم على شیء من النوافل اشد منه تعاهدا على رکعتي الفجر. ام المؤمنین فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د نورو منځونو په نسبت د سحر 2 رکعته سنتو ډیر زیات اهتمام کولو، یعنی په نورو نوافلو او سننو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سهار د 2 رکعتو سنتو ډیر زیات اهتمام کولو. همدارنګه د بخاری حدیث دی چې دا حدیث امام بخاری رحمه الله په کتاب التهجد کې باب الرکعتین قبل ظهر په دې کې را نقل کړی. راویه د حدیث دلته هم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. ام المؤمنین فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین نه مخکې 4 رکعته او د سحر مانځه نه مخکې 2 رکعته نه پرېښودل، یعنی دا سنت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کول. همدارنګه د مسند احمد او د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د سهار 2 رکعته سنت هیڅ کله مه پرېږدئ اگر که د اسونو خپو لاندې شي. هدف دلته د سهار د سنتو د اهتمام بیان دی. همدارنګه د مسلم حدیث دی چې د حدیث امام مسلم صاحب په کتاب صلاة المسافرین کې را نقل کړی. راویه د حدیث دلته هم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمای عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ام المؤمنین فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د سحر 2 رکعته سنت د تمام دنیا او څه چې په دې کې دي د دې ټولو نه بهتر دي. پاتې شوه دا خبره چې د سهار سنت په کم وخت کې ادا شي او که د چا نه پاتې کیږي کله به یې راګرځوي. د امام ابو حنیفه رحمه الله
د مسلک مطابق د حنفي فقه اوچتې فتاواوې لیکي. که یو سړی د سهار د مانځه د ادا کولو لپاره مسجد ته راغی او سنت یې په کور کې نه و ادا کړي، او دا په دې ګمان او یقین و که زه سنت ادا کړم امام سره جمع کې شریکېدلی شم، نو د مسجد په یوه ناحیه کې د 2 رکعته سنت ادا کړي، بیا دې راشي په جمع کې دې ګډون وکړي. او که داسې وي چې امام په وروستنۍ ناسته کې وي، که دا د سنتو په ادا کولو باندې مشغوله شي، نو د ده نه جمع فوت کیږي، نو جمع کې دې ګډون وکړي، امام سره د لمونځ په جمع باندې ادا کړي، اما د ده سنت چې پاتې دي هغه به د لمر د ختلو وروسته نه ادا کوي. د ترمذي، د بیهقي او د دارقطني حدیث دی. راوی د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د چانه چې د سبا 2 رکعته سنت پاتې شوي نو د لمر ختو نه دی پس وکړي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی چې دا حدیث امام بخاري رحمه الله په کتاب مواقیت الصلات کې او امام مسلم په کتاب الصلات مسافرین کې را نقل کړی. راوی د حدیث ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې د سبا د مانځه نه وروسته تر څو چې لمر نه وي راختلی او د مازدیګر د مانځه نه پس تر څو چې لمر نه وي غایب شوی هیڅ مونځ نشته دی. نو که د چا نه د سهار د مانځه سنت پاتې وي هغه به د لمر ختلو نه وروسته ادا کوي. همدارنګه امام بغوی رحمه الله لیکي چې په دې مسئله کې د علماو اختلاف دی. که د چا نه د سهار 2 رکعته سنت پاتې شي دا به کله بیرته راګرځوي. نو عطا، طاووس، ابن جریج او امام الشافعي رحمهم الله فرمایی چې دا به د سهار مانځه نه وروسته متصل ادا کوي. او یو روایت د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هم دا دی. اما امام اوزاعی، ابن مبارک، امام ثوری، امام احمد، اسحاق او اصحاب الرای دا ټول وایي که د چا نه د سهار سنت پاتې وي هغه به د لمر ختلو نه وروسته راګرځوي. همدارنګه ابي مجلس رضي الله تعالى عنه فرمای دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه والإمام يصلي فأما ابن عمر رضي الله عنهما فدخل في الصف وأما ابن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام فلما صلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين. ده حديث بالطحاوي کې موجود ده او په آثار السنن کې هم موجود ده. ابي مجلس فرمای چې زه د ابن عمر او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سره په داسې حال کې مسجد ته داخل شوم چې امام په منځه ولاړو. نو ابن عمر په صف کې ودرید او ابن عباس رضی الله تعالی عنه اول 2 رکعته وکړل، بیا د امام سره شریک شو او بیا چې کله امام سلام وګرځوه نو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په خپل ځای کې کېناست تر دې چې لمر راوخته، بیا ودرید او 2 رکعته وکړل. نو د حنفي فقه مطابق که د چا نه د سهار سنت پاتې وي
هغه به د لمر خطونه وروسته ادا کوي. عجب العالم عظیم شان محمد هدایت شو عالم ته د قرآن په بدرګه جبرائیل به همیش ورته په خوا کې تاویده با یکدم از لوح محفوظ نجما بما نازل شد این کلام به محمد رسول الله إنا نحن نزلنا إنا له لحافظون این معیار شرافت حسب قرآن محمد ارمغان محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم